السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې د داسې یو ښکلی اپلیکیشن درښایم چې یقینا امید لرم خوښ به هم شي د ټولو ډېر زیات. په دې اپلیکیشن فایده څه ده؟ د اپلیکیشن فایده دا ده چې دا یو فاست چارجینګ اپلیکیشن دی. مطلب تاسو خپل موبایل چې دی هغه زر چارج کول غواړئ، دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، ډېر زر به ستاسو موبایل چارج شي. دې نه علاوه ستاسو موبایل هینګ کېږي یا ستاسو د موبایل میموري چې ده هغه زر ډکېږي، د هغې سټوریج چې دی هغه زر ډکېږي. نو هغه هر څه چې دی هغه تاسو دغه پکې هم کولی شئ چې خپل موبایل کول کړئ. د دې نه علاوه خپل له موبایل میموري چې دی هغه صفا کړئ. خپل له موبایل له بیټري تاسو ته مکمل خبري چې زما موبایل کې چې څونه چارج دی دا ما له څونه ټایم اړی یا زما د موبایل بیټري وولټیج څونه دی، زما د موبایل کیپیسټي څونه ده، زما د موبایل ټمپریچر څونه دی، د موبایل له بیټري دا ټوټل ستاسو د بیټري سره ریلیټډ چې څه ایشوز دي څه مسلې دي هغه ټوټلې مسلې به ستاسو موبایل تاسو ته پخپله در مخې ته کوي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تاسو زموږ په چینل باندې نوي او تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. خو درمنو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن د ډسکرپشن په ذریعه د دغه لینک په ذریعه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې خپل موبایل ته دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به پرمیشن غواړي، تاسو به سمپلی دغه پرمیشن د موبایل ته الاف کړئ. ټیک ته اوس دلته کې داسې انټرفیس په تاسو ته راشي. ټیک ده، دلته کې تاسو ته لیکلی دی فاسټ چارجینګ، تاسو به څه وکړئ دا به الاف کړئ د فاسټ چارجینګ. ټیک ده، دلته کې تاسو کتلی شئ دا ستاسو نه یو قسم پرمیشن غواړي، دغه پرمیشن به څه کوئ دې پرمیشن به دې ته الاف کړئ. دلته وګورئ ته ناټ الاؤډ ده. ټیک ده، دا به له دې ځای نه تاسو آن کړئ نو دې ته پرمیشن چې دی دا پرمیشن دې ته الاو شو. دا وګورئ تاسو. اوس تاسو څه کولی شئ د دې په ذریعه دا خو یو خبره ده چې ستاسو موبایل به سکین کوي. ټیک ده، ستاسو موبایل به دا مکمل صفا کوي. اوس تا وګورئ اپټمایزینګ کوي، مطلب ما سره هغه هارمفل ایپس ګوري چې کوم ایپ زما موبایل ته مثال په طور دغه رسوي نقصان رسولو کوشش کوي، زما موبایل هیلث بیټري هیلث چې دی یا بل څه چې دی هغه خرابول غواړي د هغې کوشش کوي. نو دا به هغه څه کوي ماله دغه هر څه به ماله دا سیټ کړي. ټیک ده، اوس اول که تاسو کتلی وي نو دلته دا بل څه یې ښودله خو اوس دا ما سره 73% دی او ګډ ماته ښایي. ټیک ده، دغه شانتې اوس لاندې راشي سی پی یو ټمپریچر چې دی. ټیک ده، دا ماته زما د سی پی یو ټمپریچر هم ښایي. دا وګورئ اوس سکینینګ باندې ما کلیک وکړو نو دا ماله زما سی پی یو چې ده زما د موبایل سی پی یو چې ده هغه ماله دا اوس څه کوي سکین کوي. د دې نه علاوه کول کوي به یې هم، که زما د موبایل ریم شو یا روم شو هر څه چې شو ټول ماله دا څه کوي کول ډاون کوي. د دې ځای نه زما موبایل ګرمېږي نو دغه مسله ته وباسي. دغه شانتې دا وګورئ تاسو کم کلینینګ آپشن چې دی دا وګورئ ستاسو په موبایل کې چې کم جنکس فایلز دي هر څه چې دي مطلب وایرسز څه چې دي هغه تاسو سره دا دلته کې سکین کوي او هغه ستاسو د موبایل نه ډیلیټ کوي، ستاسو موبایل سپیډ اپ کوي، ستاسو موبایل بوسټ کوي، ستاسو د موبایل سپیډ چې دی هغه سیوا کوي. دا وګورئ تاسو دلته کې یو سکینینګ روان دی. ټیک ده، نو ما سره 472 MB چې کم جنک فایلز دي دغه راغلو نو دا ماله اوس څه کوي دا ماله مکمل دغه فایل چې دي هغه ماله صفا کوي. دا وګورئ کلینینګ کمپلیټډ مطلب زما موبایل ماله د دغه وایرسونه مکمل صفا کو، زما موبایل ته چې د څه نه خطره و هغې ته مکمل لرې کړو. دغه شانتې کم سی پی یو هیټ چې دی هغه تاسو کمولی شئ. واپس چې کله موږ راشو ټیک ده، دا وګورئ تاسو له لاندې راکړی دی بل یو آپشن دی هغه دی ستاسو د بیټري انفارمیشن په باره کې. زما د بیټري ټمپریچر دا ماته ښایي، زما وولټیج ماته ښایي، زما ټوټل کیپیسټي ماته د بیټري ښایي، کرنټ کیپیسټي مطلب چې دونه وخت کې زما د موبایل کیپیسټي څونه ده او ټوټل کیپیسټي څونه ده. ټیک ده، دغه شانتې ماته زما د بیټري هیلث ښایي، زما ټیکنالوجي ماته ښایي، زما پلګډ ماته ښایي مطلب چې چارج لګېدلی دی که نه دی لګېدلی. د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده که چېرته هم نوی موبایل اخلئ ډایرکټ ورته دا اپلیکیشن انسټال کړئ، ځکه چې اکثر چې چېرته هم موږ موبایل ولو نو په هغې کې د چارج یا د بیټري مسله لازمي وي. نو دغه مسلې نه ځان وساتئ. ټیک ده ملګرو، یو ډېر ښکلی ډېر د کار اپلیکیشن دی. انشاءالله امید لرم چې خوښ شوی به مې ستاسو ته ټولو ډېر زیات. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.